دا خو استاجي دي او شاګردانې دي نن دې وار راغلی بچې صبر وکړه چې تا استاد او شاګردانو ته دې نن زه درس ورکړم یاره خدای شته تش په نام باندې ملک یم او خامخوله هلک یم نه راسره نوکر شته نه راسره یو مزدور کار شته مړه اوف اوف یو خو مې دې خلکو ته داسې غوسه راځي که نه چټي خبرې کوي وایي استادان درس نه وي او درس نه وي شاګردانو ته زه به درس څنګه ووایم تاسو دې زما جامو ته وګوره زړې جامې دي تنګې دا خېټه مې دې سپکې راوتلې وګوره او بیا وایي چې شاګردانو له صحیح درس نه ورکوي استادان زه په درس څنګه ورکړم ماغزه مې ټیټ نه دي بادام چې راوړي زه به صحیح درس ورکړم اوف وایي نو ولې دې والمه استاده وایي والمه جوله راکړه که نه ویم سم شی هلکه خپل درس ته غوږ شئ استاد دا داسې جاولې جوي لکه زموږ چې قربانۍ لپاره سیرلی راوستی استاد یو پوښتنه درنه کومه ستا دې شیخان سره ولې نه لګېږي ګوره شاګردانو زما خبره ښه پوره په غور سره واورئ زه له شیخ سره په دریو خبرو کې خلاف یم لومړی دا چې هغوی وایي چې الله نه لیدل کیږي نو زه وایم چې الله نه لیدل کیږي وجود هم نه لري دویمه خبره دوی وایي چې شیطان به د دوزخ په اور کې سوځول کیږي نو زه وایم چې شیطان خو د اور له جنسه پیدا دی څه ډول په اور کې سوځول کیږي دریمه خبره شیخان وایي چې انسان ټول اعمال په خپل اختیار کې ترسره کوي او زه وایم چې انسان ټول اعمال په جبر او زور سره ترسره کوي نه په خپل واک او اختیار ښه ګرانو شاګردانو زموږ د نن ورځې درس دی ولې دې ووهلم زه بېوقوفه لاخوف ونیسه راشه ونیسه مه ونیسه د کور که چې ډوډۍ ده وخورم دا پوهه کومه که لا خو داسې وران باندې ووهلم ای ستا د کور ډوډۍ وخورم ای ستا دې ستا خان ته کښېنه ونیسه ونیسه صبر لکه صبر تاسې اخوا په راشه تاسې دواړه زه داسې پسې ورځم دا نه پرېږدم ونیسئ ونیسئ نه تا زه ووهلم معلم صاحب دې ته څه سزا ورکړو دې ته زه سزا نه دې ته به ملک صاحب سزا ورکړي واچوئ ګاډي ډاله کې وایي څه یسته السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم جوړ معلم صاحب ستړی مه شي په خیر راغلي مننه ملک صاحب په خیر راغلم ژوندی اوسئ معلم صاحب دا راته ووایي چې د شاګرد کوم جرم کړی دی چې تر ما پورې دې راورسوه دا بیچاره ملک صاحب دا زما شاګرد نه دی دا د بل صنف شاګرد دی ما خپلو شاګردانو ته باندې چمن کې درس ورکاوه په دې خاطر چې په صنف کې ګرمي ده ما درس ورکاوه د درس په جریان کې راغی درې څلور څپېړې ووهلم نو دا مې په دې خاطر تا ته راوستی چې ته خپله سزا ورکړې ملک صاحب
ته د دې نه دا پوښتنه وکړه چې ته درد ویني نه نه یې وینم چې درد نه ویني نو درد نه کوي ځکه ملک صاحب دا وایي چې الله تعالی نه لیدل کېږي نو وجود هم نه لري ته چې درد نه ویني نو وجود درد نه لري ته نه یې خوږ شوی دویمه خبره ته وایې چې شیطان د اور له جنس نه پیدا دی نو په اور باندې نه سوځول کېږي نو ته خو هم د خاورې نه پیدا یې او زه خو هم د خاورې نه پیدا یم بیا په دې خاوره باندې ته څنګه خوږ شوې او دریمه خبره دا ته وایې چې انسان په خپلو اعمالو کې بې اختیاره دی نو زه هم ستا په وښلو کې بې اختیاره وم ته هیڅ حق نه لرې چې زما نه بدله واخلې پوه شوې او ته هسې د شیخانو سره په خلاف یې خېټوره معلمه خوره د دې ملکانو نه اوس ډوډۍ ګانې خواشه